هغه ځای ته بیرته ځي. دا شیان چې په خپل مرګ مړ شو خوړلې ناروا دي، منخنقه ده او فلان ده فلان ده، خو الا فمن اضطر، که دغو ته څوک ور مجبوره شو په مخمصتین په حال د سخت لوږې کې د مرګ خطر و، خو غیر متجانف لاسم، په داسې حال کې چې مایل نه و ګناه ته چې تر ضرورت نه زائده نه خوري، فان الله غفور رحیم، خدای په غفور او رحیم ذات. دغه آیات مبارکه د حجة الوداع په کال چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حج ته تللی و، د جمعې ورځ وه، په عرفات شریف کې پیغمبر علیه السلام ولاړ ده، د مازدیګر په وخت کې د آیات مبارکه په نازل شو. د دغه آیات نزول نه بعد بیا احکام نه دي نازل شوي، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، داسې بعضې آیتونه خو نازل شوي دي، خو حلال او د حرمت په باب باندې احکام نور نه دي نازل شوي. ولې خدای د اکمال زیری ورکړه. یو یهودی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې یا امیر المؤمنین، د تاسو په قرآن کې یو آیات چې نازل شوی ده، که په موږ یهودو هغه آیات نازل وای، موږ به هغه ورځ د اختر غوندې ورځ جوړه کړې وه. دی ورته کوم آیات وای؟ دغه آیات مبارک. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته تاسو خو به یو اختر جوړو، موږ ته خدای پاک دغه په دوه اخترو کې جمع کړه، هم د عرفات ورځ وه او هم د جمعې ورځ وه. الحج العرفه، خو د حج معظم رکن چې ادا شو لکه د اختر ورځ شوه، او هم د جمعې ورځ. اوس دغه آیات مبارکه ته که سړی فکر وکړي په عمومي فضا کې، د علما خصوصا په تقریرو کې باید دغه شي ته پام شي چې د خلک په دې پوه کړو. یو خو ګورې الله تعالی د دغه دین اکمال په موږ باندې وکړو په رایه کراته، دا خبره خو ځان ته شوه چې یهوده خبره وکړه، خو وروسته ته چې وګوره الله تعالی د اکمال د دین خپل نعمت وباله. دین د الله نعمت ده. د عام مسلمانان باید په دغه پوه شي چې دا د خدای پاک نعمت ده. څوک چې چاته مڼې ورکوي، کیلې ورکوي، مالټې ورکوي، انګور ورکوي، چې میوې دي، میوجات دي، هغه په خفه کېږي که خوشحالېږي؟ خو ډېر بې عقل سړی به چې هغه اعزاز یې کوي، میوې ورکوي او دی په خفه کېږي. د لوږې په وخت کې مړۍ ورکوي، د تندې په وخت کې اوبه ورکوي. عظیم نعمت د خدای پاک بولي که نه بولي، د دغه انسان څومره شکر گزار شي چې د مرګ نه بچ شومه، تا مړۍ راکړه، تا اوبه راکړې. دا دین مقدس د اسلام تر دغه ټولو نعمتو دنیوي نه غټ نعمت ده. د دغه په برکت جهنم نه سړی بچ کیږي، د دغه په برکت جنت لایق ګرځي، د دغه په برکت الله تعالی د رضا لایق ګرځي، د دغه په برکت الله تعالی د دیدار لایق ګرځي. نو تحفه ده، نعمت ده، خو د الله د طرف نه ده. که موږ د وخت استاد یو شاګرد ته لږ شی ورکړي، هغه شاګرد چې لږ عقلمن وي، دا د استاد شي ته په ډېر قدر ګوري، د ځان سره یې ساتي، ضایع کوي نه، چې دا د استاد یې لاس نښه ده. که د وخت پاچا یا وزیر اعظم چاته چې ورکړي، هغه خو په مجلسو کې بیا څومره فخرونه پکوي، ما ته وزیر اعظم دا رالیږلی یا ما ته پاچا دا تحفه راکړې ده. خو دا دین مقدس د اسلام چې عظیم نعمت ده، د الله نعمت ده، دغه شکر بیا د خلکو سره نشته، قدرداني یې نشته، بلکې پورې په عذاب دي، په ګیره پورې په عذاب ده. الله نعمت ورکړی دی، پورې په عذاب ده. په لمونځ نعمت دی، پورې په عذاب ده. روژه نعمت دی، پورې په عذاب ده. زکات نعمت دی، پورې په عذاب ده. ځکه نعمتونه دي چې هر یو د دغه عبادت د ابدي نعمتو ذریعه ده. او بیا الله اعلان کړی ما درته غوره کړی د اسلام دین. دا د بنده انتخاب نه ده، خپل قانون نه ده چې موږ دغه لار غوره کړه، موږ مشوره یاره په دغه راغله، نه، الله وی ما درته غوره کړی ده. د اسلام نه باسوا چې ذاتي نور کوم دین مخکې موږ ویلي وو، ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دا دین د الله نعمت ته الله تعالی په خپل راته غوره کړی، او د رب کریم نه حکیم ذاتم نشته، علیم ذاتم نشته، رحیم ذاتم نشته. په خپل رحمت، په خپل علم، په خپل حکمت دی موږ مصلحت په بنیاد باندې دغه نعمت موږ ته غوره کړی ده. تر دغه نو ګورئ څومره غټې اسانتیاوې دي پکې. که دغه ځای ته وګورو، دا حیوان خوړل روا دي، دغه ناروا دي، یو وارې دغه راته بیان کړ، په پوه یې کړو. بیا بیرته د مجبوریت په وخت کې خپل نعمت رحم ته وګوره، بیا چې هغه مردار ده چې ور مجبوره شوې د لوږې نه چې مرې، بیا هم الله د رحم معامله در سره کوي، غوښې بیرته درته راواکړه. یسألونک ماذا احل لهم، دا خلک پوښتنه کوي د تا نه ای نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم شی حلال شوي دي د دوی دپاره.
قلت ورته ویې احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي د تاسو دپاره پاک شیان چې نفس سلیمه د هغه نه نفرت نه کوي. حیوانات دي د بعضو نه صریحي نبي علیه السلام منع کړی، بعضې په عمومي عنوان کې راغلی دي نهه عن اکل السبوع. درندګان چې عادت دا ده چې په خوله شیان شکوي خوري کار کوي، که لیوه ده که زمری ده که پړانګ ده که څه بلاوي دي، یا په مرغانو کې داسې مرغان دي چې عادت ښکار کول دي بل مرغم سره چیرې کوي چې زور یې په بر شي، دا بازان و باښې و دغه شیان دي، هغه د پاکیزهونه نه دي. خو داسې شیان دي چې بل شی خو نه خوري، بدماش خو نه ده، خو نفس سلیمه طبیعت نفرت تر کوي. دا د حشرات الارض چیمجیان دي د مځکو کې، دا کربوړي دي که دا موږکان دي که داسې ډېر شیان دي، جزي جزي نه دي ذکر شوي، خو الله موږ پوه کړ چې طبیعت سلیمه نفرت تر کوي، هغه خوړل ناروا دي، پاک شیان درته روا دي. بل وما علمتم من الجوارح حلال کړی شوي دي د تاسو دپاره ښکار دي هغو ښوونه کړی شوي شیانو چې تاسې تعلیم ورکړي، ما علمتم چې تاسې تعلیم ورکړی وي هغه شي ته من الجوارح د ټولو اقسامو د ښکار کوونکي حیواناتو نه یا د مرغانو نه. من الجوارح ما علمتم من الجوارح اشاره وشوه جرح ته، زخمی کول به وي کې چې آدم مسپوح لاړ شي. مکلبینه هغه حیوانات چې تاسې ځغلونکي یې دي هغو په هغه حیواناتو پسې ورخوشې کوونکي یې، تازه د سپی د تعلیم یافته اول تعلیم د سپي دغه ته ویل کېږي. سپی د ښکار سره داسې عادت کړي چې تا ته یې نیسي خپله یې نه خوري. اوس خوښی دی کو هلته یو شی ویني په لرګي ووایه بیرته یې خوښی کړي، بیا یې پسې خوښه که شی ویني په لرګي ووایه بیرته یې خوښي کړي. دا سپی وایي اخر په دې پوه شي چې د دغه مالک مطلب نیول دي خوړل نه دي. اوس نو د دغه نه بعد یو شی ویني ته چې ورتلې زخمي کړی و، وینه تر بهېدلې دي، مړ د شی خو خپله نه ده خوړلی، دغه به هم لا نه خوري. دوواري بل ښکار دغسې وکړه، دا دوواري ښکار به هم نه خوري. په درېواري کې خبره ده، درېواري به هم خوري که درېواري به درې وارې به لا ورته ګورې. د هغه نه بعد بیا چې کوم حیوان تا ورخوښې کړو بسم الله دې په وویلې د خوشي کولو په وخت کې دی ورغی هغه د ښکار شی چیرې کړو مړې کړو چې ته ورته تا ته خوړه روا ده، خپله خوراک نه ترکي که په خپله خوراک کوو بیا یې تا دپاره نه دی دا کار کړی. دا تا دپاره دا مثال د چاړې لري چې زخمي کوي خوري نه، لکه په چاړې چې شی الالی دی تا اله شوه. خو په دغه کې هم دا ده که دغه ښکارځن سپی بیا تا نه ده پسې خوښه کړی، په خپله پسې لاړ، مکلبین نه و، تا نه کو پسې خوښی، ښکارځن سپی دی و خو یو شی نیولی ده تا نه و پسې خوښه کړی، بسم الله دې نه ویرې د هغه خوړل ناروا دي. که د دغه سپي سره بل سپی شریک شو، تا خو ښکارځن سپی پسې خوښی کړ، دغه طرف نه بل د کلي سپی پسې راووت، په دواړو یې ګډ سره ویني او دا شی یې څیرې کړو سره، ته چې ورتلې مړ و خوړل بیا ناروا دی، ځکه شبهه پیدا شوه چې اتا سپي وژلی د کابل سپي وژلی، که قصدن د بسم الله په ونه ویلې بیا هم خوړل ناروا دي. فکلو بیا خورئ تعلمهونه چې تاسې ورښیي دی ته مما علمکم الله د هغه شي نه چې تاسې ته الله تعلیم درکړی. د علم په فضایلو کې بعضې کتاب لیکي ګوری وایي تعلیم دومره دا علم دومره عظیم نعمت ده چې سپی معلم شم دومره محترم شو چې د هغه ښکار خوړلې روا شوه. فکلو خورئ مما امسکنا علیکم د هغه شي نه چې تاسې دپاره یې نیولې، واذکروا اسم الله علیه تاسې یادوئ نوم د الله تعالی په حلالولو د هغه شي چې ژوندی وي پیدا کوي، بیا نو بسم الله به په ویایې حلالوئ به، او که ژوندی نه و د خوشي کولو په وخت کې چې سپی پسې خوشي کوئ بسم الله به ویایې، هغې شی پسې سړی بسم الله به ویایې. واتقوا الله د الله تعالی نه وویرېږئ، ان الله سریع الحساب، بېشکه الله تعالی چې ده ډېر چابک ته حساب دی ده. تا چې حلال کو د تا سپي چې مسلمان سپی معلم سپی پسې خوښی کو بسم الله ویلې هغه زخمي کړی و خوړلی روا. د کفارو حلالول د کافرانو سپی ښکارځنې چې سپی ښکار کړي بیا یې څه حکم ده؟ نو که مشرک و د خدای پاک په وحدانیت نه و قایل، داسې کافر چې شی په خپله حلال کړي هم خوړلی ناروا دي، که د ده سپی وخوري ښکار په وکړي هم ناروا دي، ځکه چې په خپله د ده ذبحه نه ده صحیح نو د سپي ذبحه څه صحیح ده.
خو که اهل کتاب و یهود و نصارا و دغه شی حلال کړه د دغه شي خوړل څرنګه دي؟ نو وایي که دغه اهل کتاب د حلالولو په وخت کې بسم الله په ویلې بیا یې خوړل روا، خو که د حلالولو په وخت کې یهودي عزیر علیه السلام نوم واخیست باسم عزیر علیه السلام، یا نصرانی د حلالولو په وخت کې د عیسی علیه السلام نوم واخیست باسم عیسی علیه السلام، بیا شرک شو، بیرته خوړل چې دی هغه ناروا. دوم د دغو خلکو چې د اهل کتاب دي پاک دامنې ښځې که نکاح څوک ورسره کیم روا، د یهودۍ ښځې سره د نصرانۍ ښځې سره پاک دامنه زنا نه هم نکاح روا، خو مسلمانه ښځه به یهودي ته نه ورکوي، نصراني ته نه، د دی ښځه کړی شي. لیکن نن سبا فقها وایي چې اهل کتاب په اهل کتابیت نه دي پاتې، دا اکثر دهرین دي، بالکل د خدای پاک وجود نن سبا نه مني، نه مذبوحه روا ده نه ښځه سره نکاح روا ده. اليوم احل لكم الطيبات، حلال شوي دي تاسو ته لپاره پاک شیان، وطعام الذین مذبوحه دي هغه خلکو اوتو الکتاب چې هغو ته کتاب ورکړی شوی، حل لکم هغه هم تاسو ته حلال ده، وطعامکم مذبوحه دي تاسې چې تاسې حلال کړی وي، حل لهم دی ته روا، د طعام نه مو مذبوحه واخیسته، ځکه په نورو شیانو کې خو بسم الله شرط نه ده، غنم، اوربشې، جوار او وریجې که د کفار د ملک نه راځي موږ ته خوړل روا دي، هغه خو بسم الله پې ویلی کېږي نه. والمحصنات من المؤمنات، تاسو ته روا ده نکاح کول د پاک دامنو مؤمنو ښځو، والمحصنات من الذین اوتو الکتاب، روا ده تاسو ته نکاح کول د پاک دامنو هغه ښځو چې هغو ته کتاب ورکړی شوی د من قبلکم مخکې تر تاسې چې یهود و نصارا دي، دغه سره نکاح روا ده. اذا اتیتموهن اجورهن، چې تاسې ورکئ دوی ته مهرونه د دی، خو محسنین په داسې حال کې چې تاسې په دغه نکاح کولو سره ځان پاکونکي یې د ګناو نه، غیر مصافحین، نه زنا کوونکي په ښکاره ولا متخذي اخدان، نه پټ نیونکي د ملګرتیا چې په پټه باندې ملګرتیا نیسي او ښځې د خلکو سره زناوې کوي، هغه نه ده روا. ومن یکفر بالایمان، څوک چې کافر شو په ایمان باندې، اول مسلمان و بیا بیرته کافر شو، فقد حبط عمله، لا عمل برباد شو، وهو فی الاخرة من الخاسرین، دی په آخرت کې له جملې د تاوانیانو نه ده چې هغه څه چې کړي په دنیا کې ټول لاړه ضایع شو. 2 منټه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. د اوداسه د فرضیت حکم د دې آیت مبارکه نه ثابتېږي. سړی چې د لمانځه اراده وکړي، اذا قمتم نه مراد اذا اردتم، چې سړی اراده د لمانځه وکړي نو که بې اودسه و، دوم به تقدیر دا وي اذا اردتم الى الصلاة وانتم محدثون، ځکه چې چا اودس وي په هغه خو دواري لمانځه ته اودس نه ده فرض، چا اراده د لمانځه وکړه او بې اودسه و نو بې اودسه یې لمونځ نه صحیح کېږي، اودس فرض ده چې اودس به کوي. په ابتدا د اسلام کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر لمانځه ته اودس کوه، امت په بې اودسیا پورې خبره تړلې وه، که اودس و نو 2 او 3 لمونځونه یې په یوه اوداسه کړه، که بې اودسه به شو امتیانو به بیا اودس تازه کوه. دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هر لمانځه ته اودس کو، آیا په ده دغه فرض و که نه؟ څوک یې چې دا د فضیلت په عنوان ده کوه، څوک یې چې په ده خصوصي دا حکم فرض و، په نور چا نه. خو دا چې تکلیف ډیر شو، بیا خدای پاک حکم د مسواک ورته وکړه، د اوداسه سقوط راغی، په هغه یو قول چې منسوخ بولي، نو هر لمانځه ته به چې دی جګېدو بیا به یې مسواک ووایه. اوس د عام امت لپاره حکم دا ده چې سړی چې لمانځه ته جګېږي او بیا اودسه وي نو اودس به کي. اودس به په کوم کیفیت باندې کی؟ آیات مبارکه کې 4 شیان ذکر کیږي. تاسو به مخونه مینځئ، یو مخ وجهه چې مواجهت مخامختو په راځي، دغه تندي د ویښتانو نه رالاندې چې دا ویښتان شنه کېږي، د دغه نه رالاندې تر زنې لاندې پورې، د یوه غوږ د نرمي نه د بل غوږ تر نرمي پورې، د یوه غوږ نه تر بله غوږ، دغه مجموعې ته مخ ویلی کېږي. د دغه مخ پرې مینځل فرض دي. اوس که د چا ګیره نه وي، نوی ځوان ده،
ګیره یې راغلې لیانه ده یا هغه څوک کوسه ده ګیره لري نه په هغه خو د دغه مخ پرېمینځل په هر وار اوداسه کې ذاتي فرض شو ټول مخ په مینځي چې په ټول مخ کې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي اوداسې نسي کېږي او که د چا ګیره ده ګیرې اوس دوه قسمه دي که داسې رنګړی ګیره ده چې د ویښتانو لاندې څرمن لیدی کېږي هغه پوست مخ لیدی کېږي د دغه حکم بیا هم دا ده چې د مخ پوستکی به پرېمینځي او اوبه به رسوي لاندې د ویښتانو ته پرېمینځل د مخ فرض دي نو ویښتان یې قایم مقامه نه درته ګرځي ویښتانو ته لاندې څرمنې ته به اوبه رسوي او که ګیره ګڼه ده چې لاندې پوست مخ نه تر لیدی کېږي هلته موږ ته شریعت دا ویي چې ګیره به نرخیه اوس چې ګیره مرخیه ګیره هم ګڼه ده هر وخت کې د پوست لندول انسان په حرج عظیم کې راځي درک نه لګېږي چې ټول پوست لوند شو که نه شو لوند چې تکلیف و نو خدای پاک تخفیف راوست چې چا ګیره ګڼه وي لاندې رسولو کې تکلیف ته نو بیا په دغه سړي باندې د مخ پرېمینځل ټول نه شوه چې دا کوم ښکاره مخ ته چې ویښتان نشته په دا خو به ټول پرېمینځي د د ګیرې محاذات په څنګه کوي نو بیا دلته د ګیرې پرېمینځل په برابري د مخ په انداز باندې فرض ده لاندې نه ګورې دا چې سړی داسې ګیره وینیسي دغه تر دغه ځای پورې چې که ګیره نه وای خو تر دغه ځای پورې په دې مخ مینځو دغه ویښتان چې دا د مخ په برابر دي د دغو پرېمینځل په فرض شي دا کوز لاندې ویښتان د دغو پرېمینځل نه دي فرض یو پرېمینځل دي یو مسحه کول دي پرېمینځلو کې خبره اول وکړو چې پوستکي نه اوبو رسول تکلیف و دا د پوستکي په برابر چې کوم ویښتان دي د دغو ویښتانو پرېمینځل فرض دي اما د ټولو ویښتانو د دغو په باب کې مسحه د ربع د ګیرې د ثلث د ګیرې د ټولې ګیرې دا ټول اقوال راغلي دي په دا نوره ګیره به مسحه یعنې لوند لاس ذاتې راتیر کړي خو دا د مخ په برابر چې د دغه ویښتان به لاندې کړي او خلالول سنت دي چې اوبه راواخلئ د لاندې د طرف نه داسې ګیرې ته ونیسي بیا ګوتې بیرته په شا واړئ داسې د ګیرې په مابین کې تیر کړي چې هغه اوبه ویښتانو مابین ته هم لږ ورننوځي نیول اول اوبو داسې د لاندې د طرف نه ونیسي چې اوبو یې هلته جذب کړي بیا به لاس بیرته راداسې کړي د لاندې د طرف نه به داسې ګوتې پکې تیرې کړي دا د مخ پرېمینځل دا فرض شو لاس خو د ګوتې د سر نه تر خرګه پورې ټول ته لاس ویلی کېږي او دغ ته هم لاس ویلی کېږي لکه فقطع ایدیهم د سارق و سارقې په باب کې دلته به څومره لاس مینځي خدای پاک خپله غایه ذکر کړه الی المرافق تر څنګلې پورې نه په دغه باندې اکتفا کېږي چې صرف دومره لاس پرېمینځي نه دغه ځای پورې فرض ده تر څنګلې پورې که تر څنګلې پورې دا څنګلې سر پرېمینځل فرض دي که نه دي فرض نو دا هم فرض دي دا غایه لپاره د اسقاط ماورا ده د څنګلې نه پورته نه ده فرض خپله څنګل په فرضو کې داخل ده د فرضیت په عنوان د لاس پرېمینځل د سر د ګوتې نه تر دغه څنګلې پورې څنګلم ورسره دا فرض دي یو وارې اوبه په مخ تېرول ټول فرض شوه یو وارې په لاس تېرول فرض دي که په دا لاس پوستکي کې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شو او داسې نسي کېږي دغه مسایل چې ما درته مخکې کتاب وښو چې موږ لیکلي دي د ښځو په مسایلو کې دغه ځای کې ډېر فقهاوي د لاسو په مینځلو کې په ښځو کې ډېر نقصانونه دي یو بعضې ښځې نوکان زر نه پرې کوي او هلته طبعا دوی وړه خوشتوي وړه چې د نوکو ووره په مابین کې بند شوه بیا چې وچ شي خبره په دغه ځای کې ده وروسته چې بیا اودس کوي دا وچ وړه چې په نوکانو کې بند شوي اعلان دي اوبه نه پرېږدي چې ننوځي کوم ځای ته چې رسول د اوبو فرضي چې د هغه نه برسیره حائل واقع شي لکه دا بعضې بازارۍ ښځې چې په نوکانو برسیره سور رنګ ویي او داسې کېږي ورسره نو چې دلته م اوبه نه رسېدې ځکه مستحب طریقه خو دا ده که نه چې په جمعه به نوکان سړی پرې کوي د نرانو دپاره هم حکم ده خیره مانع د اوبو نه ګرځي او دا صحیح کېږي خو که داسې شیان کلک وپکړي چې اوبه یې نه پرېښېده پرېمینځلو ځای ته نو بیا اودس نه صحیح کېږي ښځو یو دا تاوان دلته په نوکانو کې ده یا رنګ بسیر استعمالول یا نوکان زر نه پرې کول هلته وړه پکې بند شي د ښځو د نر دپاره د یوې ګوتې استعمال جایز ده د ښځو دپاره د ډېرو ګوتو استعمالول جایز دي دغه ګوتې په یوه ګوتې دوې ګوتې وي موږ تاسې خپلو کورو کې وینو هغه اکثره بعضې ډېرې تنګې وي
د اوداسه په وخت کې نه خورئ د لاندې اوبه چې نه ننوځي لاندې وچ ځای پاتې شو د ستنې د سر غوندې ځای وچ چې پاتې شي اودس نسي کېږي په لاسو یې بنګړي وي یا غټ غټ باوګان وي د دغه د لاندې چې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شوم اودس یې نسي کېږي دوم د لاسو پرېمینځل شو فرض د نوک نه تر څنګل ورسره دریم د سر مسحه چې د موږ په نسبت باندې اسانه ده چې څلورمه حصه د سر مسحه فرض ده د ټول سر خو مسنون عمل ده خو څلورمه حصه فرض ده ځکه یو حدیث مبارک راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسح علی ناسیته مسح په تندي وکړه سر څلور حصې د دغه برابر ته ناسیه ویل کېږي دغه برابر ته دا فودین دي دا قفا ده دغه ناسیه باندې پیغمبر علیه السلام یو وخت کې اکتفا کړی که د ټول سر مسح فرض وای خو په ټول عمر باندې چې یو ویښته هغه د فرض ځای نه پاتې شي بیا خو اودس نسي کېږي بیا به نبي علیه السلام ولې دا نور سر نه مسح کوه یو وار یې په دغه ځای اکتفا کړی صرف دومره مسح کړی ده دا طرف او دا طرف یې نه دي مسح کړي نو موږ وایو چې دا یو وار چې دا ثابته شوم نو د ټول سر مسح نه د فرض په اندازه د څلورمې حصې د سر باندې مسح فرض ده بل د پښو پرېمینځل دي وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم مسح کوي په سرو و ارجلکم ګورئ ارجلکم منصوب ده مشهور متواتر قرات هغه ایدیکم وجوهکم باندې معطوف ده په مغسولو کې ده پښې پرېمینځئ څومره پرېمینځئ الی الکعبین تر بجلکو بیډیو پورې د بیډیو د پرېمینځل هم کې لازم دی لکه هلته چې د څنګلې پرېمینځل لازم و دلته د بیډیو پرېمینځل کې دا لازم دی په پښه کې چې بیا د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي تر دا بیډۍ پورې اودس یې نسي کېږي د دغې وجې نه چې ګوتو منځ وچ پاتې نه شي خلالول دا ګوتې چې منځي د دغه چپ لاس په دغه کنکۍ ګوته بهتره طریقه دا ده د لاندې د طرف نه د ښۍ پښې چې منځي د ښۍ پښې د دغه ګوتې نه راشروع کړي د لاندې نه دا ګوتې داسې پکې ویې او بیا چې هغه شوي چپه پښه منځي په چپه پښه کې بیا د بټې ګوتې د طرف نه داسې بوځي تر دغه ځایه پورې بهتره دا ده چې لاندې د طرف نشي ځکه اکثره وچ ځای چې وای د لاندې پاتې کېږي که یې پاسه نه ګوتې پکې کش کړي صحیح کېږي خو دغه خلالول د ګوتو که بعضې خلکو ګوتې داسې سره اوښتي داسې دا پښو ګوتې ما لیدلي دي سره اوښتي او چې دلته ګوته ورننه نه باسي وچ ځای پکې پاتې کېږي هلته خلالول واجب دي خو که ګوتې آزادې دي خو بیا هم په نیولو کې احتمال د دې پاتې کېږي چې ورځای پاتې شي نو ځکه دلته مستحب دي خو هلته بیا واجب ګرځي دا فرض حیثیت په اوداسه کې فرض څلور شو د مخ مینځل د لاس مینځل د سر مسحه او د پښو پرېمینځل نور د اوداسه سنت و مستحبات هم ډېر دي چې موږ تاسې دا کنکي کتابونه ویایو خو ورګورو یې نه راته رانویر عملا رانویر شي اول چې سړی اودس کوي نو نیت مسنون عمل ده چې نیت وکړي د اوداسه چې ګناهونه یې خدای پاک په معاف کړي بیا بسم الله ویل مستحب ده چې بسم الله ویل سنت دي چې بسم الله ووایي بیا دا چې د خپل لاسونه اول د مخکې تر اوداسه نه تر دغه بنده پورې دغه هغه کم لاس ویلی کېږي تر دغه لاس 3 وارې پرېمینځي پس د هغه نه د خولې مزمزه چې اوبه په خوله باندې غرغړه کوي ستوني ته یې رسوي چې روژه نه وي او چې روژه یې خوله ډکه کړي بېرته یې توکي دا سنت عمل ده استنشاق په پزه اوبه پورته کش کول دا سنت عمل ده بیرته استنثار په چپ لاس بیا سوڼول دا سنت عمل ده هر اندام 3 وارې پرېمینځل دا سنت عمل ده د ټول سر مسح کول دا مستحب عمل ده د پښې 3 وارې پرېمینځل چې دي دا سنت عمل ده ترتیب کې مسنون ده چې اول به مخ مینځي بیا به لاس مینځي بیا به سر باندې مخ بیا پښې مینځل توالی متصل مخ مینځه بیا قرار کېنه مجلس کوه چې مخ وچي بیا لاس مینځه بیا مجلس کوه نه دا توالی چې مخ پرېمینځي بیا دستي ښی لاس پرېمینځي بیا چپ لاس پرېمینځي بیا دغسې سر مسو پښې تیمون مستحب ده هر هغه اندامونه چې 2 په اوداسه کې لکه لاسونه 2 دي پښې 2 دي نو اول به ښی لاس پرېمینځي بیا چپ اول به ښی پښه پرېمینځي بیا چپه کوم شی چې 2 والی نه لري نو په هغه کې بیا هغه نشته لکه اوس مخ دپاره مسنونه طریقه مستحب دا ده چې سړی به اودس په 2 لاسو دا مخ ته اوبه اچوي
نلکۍ ته لاس ونیو یا ویاله ده اوبه راواخلي په دواړو لاسو یې په یوه وار باندې په مخ داسې نه ده چې اول به ښی لاس مخ لوری وي بیا به چپ لاس او که څوک لکه په دا یوه سبا موږ چې په بدنیو باندې کوو لاس نه یې هغه خو به خود اول دغه طرف په بیا دا طرف لندي لیکن په مخ کې ښی او چپ نشته مخ ټول یو عضو بلل کېږي نو اوبه لا په ډکه کو په ټول مخ باندې راتېر کړي نو چې کله اراده مو د اوداسه وکړه او تاسې بیا اوداسه ویه بیا اوداسیا چې د بدن نه کوم شی خارج شي د دا دوو لیارو نه که معتاد وي که غیر معتاد وي اودس په مات غیر معتاد لکه مخه کله د لاندې طرف نه سړي نه چمجی وځي اودس په مات ده حتی کنکیای د شګی تېره شوې ده سړی د شګی تېره شوې ده ولوې ده اودس په مات ده غیر معتاد شی ده د خوړلو د چکلو نه ده خو نور بدن کې چې اودس ماتیږي چې بدن وینې شو او وینه پوستکي ته چې هغه پرېمینځل د کوم ځای فرض د دغه پوستکي ته راووته یو خدا د چې پوستکی واوښت ځای کډای د پاکډي کې وینه ښکاره شوه یوه طرف ته بل طرف ته برسېره دا پوستکي ته راونه رسېده یو ته ظهور ویلی کېږي ښکاره شوه ونه بیده بیا اودس خو نه په ماتېږي په وینه باندې اودس مات ته ښایي چې په ډکه خوله باندې وي اودس په هغه باندې مات ته په لمانځه کې هغه لمونځ چې خاوند د رکوع د سجدې وي نو په هغه کې چې په زوره وخاندي قهقهه اودس ماتېږي د رکوع سجدې د جنازو نه اعتراض ده که په جنازه کې وخندل اودس نه په ماتېږي خو په دایموږ او تاسې دا پنځه لمونځونه چې دي یا سنت او وتر دغه چې کې په دغه کې که په زوره وخندل چې بل سړي خندا واورېده اودس په ماته کله سړی ځان ګروي مخایه لاندې عورت ته ګوته داخله شوه د مقعد د بولو ځای خارج شو کو وی ګرو ګوته سر داخل شو اودس ماته ځکه وایي رایحه کریهه څه بدبویي په دا ګوته پورې راځي دا خو هغه معتادل لارې دي چې چمجی راوځیم چې معمولي هوا راوځیم اودس په ماته نو دغه ګوته چې داخله شي په دغه باندې اودس ماتېږي نو چې اودس مات شو نو بیا به اودس کوي دا کامل ده خو که جنابان وای وین کنتم جنوبا که جنوب وای فطهروا بیا خو نه ښه پاکي کوي جنابت مخکې موږ تاسو ویلي په جماع باندې جنابت راځي نظر په شهوت باندې وکړي چې انذار وشو جنابت راځي احترام باندې راځي غسل ده خو په دغه کې فطهروا د مبالغې څخه وویله د موږ په مذهب په اوداسه کې د خولې پرېمینځل د پزې پرېمینځل مزمزه او استنشاق سنت دي خو په غسل کې فرض دي ځکه په غسل کې ډېره صیغه د مبالغې راغله ښه پاکي وکړئ نو چې ټول بدن ښکاره بدن به پرېمینځې خو چې من وجه ښکاره وي من وجه پټ وي هغه به مینځې چې شونډې پټې کې خوله یې نن پټه ده خو چې خوله وازه کې هر څوک یې د باندې نغژه به ویني ستونه یې ویني نو چې کله لوڅېږي کله پټېږي د دغه پرېمینځل فرض شو په غسل کې دغسې پزه ده که داسې ګورې هغه سپوږمۍ څوک نه ویني چې داسې کې بیا یې کوز نن سپوږمۍ لیدی کېږي چې من وجه ښکاره کېږي د دغه پرېمینځل فرض دي نو په غسل کې به ډېره مبالغه وي په غسل کې درې فرض دي د خولې پرېمینځل د پزې پرېمینځل او د ټول بدن پرېمینځل په ټول بدن کې چې د ویښته غوندې ځای وچ پاتې شي غسل نه سې کېږي که ښځه یې که نر یې بعضې خلکو نران هم غوږونه سروي کړي دا یې غوږ سروي پرېمینځل هم فرض دي چې سروی وي پرېمینځل یې فرض دي که بیا یو وي که دا نن سبا بعضې ښځې د ډېر ځای نه کې سروي کوي د ټولو پرېمینځل فرض دي که پزه سروی ده د ښځې په اوداسه کې هم فرض ده پرېمینځل د دغه د ټیک د ځای چارګل څوک ورته میخه دغه پرېمینځل او په غسل کې هم فرض ده خو په غسل کې د نر او د ښځې فرق په دغه کې ده چې په نر کې ګیره شرعي حکم ده چې نه بیرخیه نو ګیره چې ګڼه وه اسانتیا پکې راغله اعلان د اوبو رسول نه شو فرض د ښځو دپاره خو د ویښتانو پرې کول ناروا دي د کوڅیه نو د هغه دپاره حرج ده کوڅۍ جوړوي د ویښتانو د دې دپاره چې تیت پرک نشي نو که هر غسل ته اخلاصوي بیا تکلیف ده نو شریعت د دغه ښځې دپاره د پوست سر پرېمینځل فرض بولي چې لاندې پوستکي نه اوبو به پوستکي ته رسوي دا فرض دی دا کوز لاندې کوڅۍ چې راځړېږي د دغو پرېمینځل په ښځو باندې نه دي که سړی کوڅۍ کې لکه بعضې ملکونو کې شته سړی به کوڅۍ خلاصوي دکه دا خو شرعي عذر نه ده خو په ودېر ښیي اما ښځې دپاره خو عذر ده حضرت پیغمبر علیه السلام دوه بیبیانې مبارکانې د نبي علیه صلات وسلام نه د غسل په باب کې چې پوښتنه او روایت موږ ته نقل کوي
یوه بیبي مبارکه د موږ او تاسې مور ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها نبی علیه السلام ته چې د ما ویښتان ګڼ دي او زه کوڅې ډېرې مضبوطې جوړوم چې په هر غسل کې زه دا کوڅې خلاصوم ما ته حرج ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته طریقه داسې ښیي، وایي لږ لږ اوبه اخله دا د کوڅې په بیخي اچوه، داسې داسې کلکوه، داسې داسې کوه چې کله دې یقین شو چې د لاندې پوستکي ته اوبه ورسېدې پس د هغه نه بیا 3 وارې اوبه په سر توی کړه. اول لږ لږ داسې کلکول کوه. دا یوه مور د موږ او تاسې داسې بیان کوي. کشره مور مبارکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها چې ویښتان خلاص وي کوڅۍ نه وي بیا داسې طریقه چې پیغمبر علیه السلام یې داسې لږ لږ اوبه په سر اچي ګوتې پکې ننباسه. ننې دلته خو کوڅۍ چې نه وي ګوتې ننوځي، داسې ننې د طرف نه ګوتې پکې ننباسه چې کله دې یقین شو چې پوستکی ټول لوند شو بیا پس هغه نه په سر باندې 3 وارې اوبه توی کړه. وان کنتم جنوبا فطهروا، ښه مبالغه کوي. حتی سړی د ناسنته ده، سنت نه ده. دغه چې اوس غسل کوي که دغه د سر د ذکر پرده سنت خو به وي، که سنت نه و نو اوس داسې خو پیښیږي جنوب شو غسل په واوښت، سنت نه ده. تر څومره چې دا پرده لرې کېږي کوشش به پورې کوي تر هغه ځایه پورې به اوبه رسوي. د بعضې خلکو د نامه غوټۍ ژوره یي، د چا غوټۍ راوتلې د چا ژوره یي، دغه د لاندې غوټۍ ته به اوبه رسوي چې ژوره یي د ننې غوټۍ ته هلته به اوبه رسوي. دا فرض دی، نر وي که ښځه. حتی موږ تاسې فقه وی دغه ګوتې نه دي، دغه براجم دغه کې دا چاک چاک د عوام وروڼه چې کاروبار کوي، بیا خاص کر چې د ژمي وخت وي ساړه وي دغه ځایونه اکثره خیرې ونیسي بند شي، نو هلته ګورې دا ګوتې به سرونه به داسې کوي داسې به مخي چې دا د چولو مابینونه دغه ځایونه هم وچ پاتې نه شي. اوس دا چې الله تعالی د بې اودسیا په وخت کې په موږ اودس فرض کړو چې جنوبي غسل، خو کله داسې چې اوبه نه وي، کله د اوبو په استعمال قادر نه وي، مریض وي، بیا به څه کړي؟ نو بیا تیمم ده. مخکې مو ویلو چې د اوداسه او د غسل د تیمم فرق نشته، دواړه التیمم ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين، او کما قال علیه الصلاة والسلام 2 وارې په مځکه ویل دي، او یو د مخ باندې لاس تېرول بل په ټول لاسو باندې لاس تېرول. وان کنتم مرضا، وی مریضان او که اوبو استعمال کوي مرض مو زیاتېږي، او علی سفر یا مسافر وی اوبه نه وي، او جاء احد منکم من الغایة، یا یو د تاسې د قضای حاجت نه راغی وړ او داسې مات کو، او لامستم النساء یا د بیبیانو سره مو جما وکړه فلم تجدوا ماء، اوبه مو نه کړې پیدا، بیا څه کوئ؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تاسې قصد وکړئ د خاورې پاکې تیمم ووایئ، فامسحوا بوجوهکم وایدیکم، بیا مسح وکړئ په مخانو او په لاسو منه د دغه صعید طیب نه. او مخکې ما تیمم ته طریقه درته ذکر وه، 2 وارې ویل دي، 1 وارې د مخ او 1 وارې د لاسو دپاره. دا چې اودس وکړه او جنوبي غسل وکړه، که اوبو باندې قادر نه وي، مریض وي، اوبو نه وي، بیا تیمم ووایه. الله تعالی وی په دغه کې ګورې الله په تاسې باندې اراده د تکلیف نه لري چې تاسې خامخا به دا کوئ، اراده د پاکوالي د تاسې لري چې پاک شئ. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اراده نه لري چې دا په اوداسو په غسل لازم مامور کړي چې تاسې باندې الله تکلیف راولي، ولکن یریدو، لیکن الله اراده لري لیطهرکم، د دې چې تاسې پاک کړي، د ظاهره پلیتي نه هم پاک کړي، د اودسي لاړه جنابت لاړ، او معنوي ګناهونو نه هم پاک کړي، خو هلته مو مخکې ویلي چې نیت شوی وي، بسم الله ورته ویلی شوی وي. ځکه حدیث مبارک کې راځي څوک چې اودس شروع کوي بسم الله وي نیت وي، نو بیا چې اودس کوي چې مخ پرې مینځي د مخ نه یې ټولې صغیرې ګناه وي د هر څاڅکي یا اخري څاڅکي سره تویږي، چې لاس مینځي د لاس سره د اوبو یا د اخري څاڅکي سره د لاسو ګناه ختمیږي، سر مسح کوي د سر ګناه د غوږو ګناه ختمیږي، چې پښې مینځي د پښو ګناه ختمیږي. ولیتم نعمته علیکم، د دې لپاره اودس او غسل فرض ده چې یو پاک کړي، دوم دا چې خپل نعمت در باندې پوره کړي. ګورې مخکې مو ویل دین ټول نعمت ده، د اودس هم د خدای حکم ده، دا نعمت ده چې دا در باندې پوره کړي. لعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسې د الله تعالی شکر وباسئ. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ تاسې نعمت احسان د رب خپل چې ده په تاسې باندې هغه یاد کړئ چې اسلام نعمت در کړی. ومیثاقه الذي،
او هغه عهد محکم در په یاد کوي واثقکم به چې محکموالی کړی د الله تعالی په هغه وعده باندې د تاسې سره اذ هغه وخت قلتم چې تاسو ویل سمعنا موږ واورېده خبره دې ته واطعنا او موږ منلې ده اطاعت مو کړی ده د خبرې دې ته وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر مخکې مو چې خبره د سورة بقرې په اخر کې ویلې وه او دا وعده وای هغه د عالم زر وعدې ته مې اشاره ده چې په عالم زر کې خدای پاک ارواح پیدا کړه بیا ورته ویل الستو بربکم قالو بله هلته چې عهد اخیستی در په یاد کوي واتقوا الله د الله نه وویرېږئ ان الله علیم بذات الصدور بېشکه الله تعالی عالم ده په خاوندانو د سینو یعنې د زړو په رازوم خبر ده په ظاهر خو خود خبر ده یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ کونو شئ قوامینه محکم ولاړ لله خاص خدای لره شهداء شاهدي ورکوونکي بالقسط په عدل او په انصاف سره کله د یو چا د چا سره خفګیان وي بیا نو موکره شي د شاهدي د هغه د چا سره لانجه تا شاهد کې نو بیا ظلم کوي په دروغ شاهدي ورکوي الله وی نه داسې چې نشي شاهدي به په عدل وي هغه شخصي انتقامونه به نه پکې اخلي چې تا سره مخکې بد کړي ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث نه کې تاسې دښمني د یو قوم علا په دې خبره ان لا تعدلو چې تاسې عدل ونه کوئ اعدلو انصاف کوئ عدل کوئ هو اقرب للتقوا دا عدل ډېر نږدې د پرهیزګاري ته عدل وضع شی فی محله هر شی چې په خپل ځای کې ښودی شي د عدل ده ظلم وضع شی په غیر محله نو اول عدل په عباداتو کې د ایمان د ټولو نیک اعمالو خاوند یو الله ده که د دغه نه سوا بل چا شرک وکړو دا ظلم د مشرک نه لوی ظالم نشته بیا دغسې په حقوقو کې په شهیدي او په دغه هر څه کې واتقوا الله وویرېږئ د الله تعالی نه ان الله خبیر بما تعملون بېشکه الله خبردار د په هغه څه چې تاسې عمل کوئ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعده کړې ده الله تعالی د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی او نیک کارونه یې کړي دي لهم د دوی دپاره مغفرت ته د تیرو ګناهونو نه و اجر عظیم او لوی اجر د جنت په قیامت کې والذین کفروا او هغه کسان چې کافران شوي دي وکذبوا بآیاتنا او نسبت دروغ یې کړی آیاتو د موږ ته اولئک اصحاب الجحیم دغه خلک بیا خاوندان د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون ایوه واقعه چې بله ورځ موږ ذکر کړه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې تشریف فرما و آرام یې کوه د یوې ونې بیخته او یو مشرک راغی توره یې ورته راواخیسته د ده د ویلو اراده وکړه الله پر رسول الله چې انعام وکړه دا په موږ انعام ده دی یې راته ژوندی پرېښی هغه کافر یې په وسي نه کړه نو خدای پکې دغه نعمت ور په یاد کوي یا ایها الذین آمنوا اذکروا ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی یاد کوئ په شکر سره نعمت د الله علیکم په تاسې باندې اذ هم قوم چې اراده وکړه یو قوم ان یبسطوا الیکم چې در وغځوي تاسې ته ایدیهم لاسونه خپل فکف ایدیهم الله بند کړه لاسونه د دوی عنکم د تاسې نه واتقوا الله د الله نه وویرېږئ وعلى الله فلیتوکل المؤمنون خاص په الله تعالی باندې د توکل وکړي مؤمنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل په تحقیق سره اخیسته د الله تعالی وعده محکمه د بني اسرائیلونه وبعثنا منهم 12 نقیبا او الله مقرر کړي و د دوی نه 12 تنه مشران ضامنان د قوم مخکې د بني اسرائیل واقعات بار ذکر دي بني اسرائیل 12 شاخه و د یعقوب علیه السلام اولاده بیا په هر شاخ کې یو نماینده درلود چې د قوم ذمهوار و هلته چې هغه د دیدار د کوی تور خبرې ته لاړم 12 نفره پکې موجود و دغه 12 نفره په جنګ کې بیا وروسته را روان دي چې یو قوم ته د جنګ دپاره د معلوماتو دپاره رالیږل هغه بعضې چې مخلص مسلمانو یو سم حال ویلې دا نور بیا مخالفتونه وکړه اوس دغه 12 نمایندګانو بیان دلته کوي وبعثنا منهم 12 نقیبا وقال الله انی معکم الله وعده ورسره کړې وه چې زه د تاسې سره ملګری یم په نصرت او په معاونت خو په دې شرط لئن اقمتم الصلاة
که چیرې تاسې د خدای پاک دغه لمونځ عبادت په صحیح طریقه ادا کوو و اتیتم الزکات او ورکوم زکات و امنتم برسولی او ایمان مراو په ټولو رسولانو د موږ ما باندې وعذرتموه او تاسې تعظیم کوو د رسولانو د ما و اقرضتم الله قرضا حسنا او تاسې قرض ورکوو الله ته قرض نیک یعنی د خدای پاک نیکو بندگانو ته مو بې احسان او بې ضرره په اخلاص باندې معاونتونه ورسره کول لأکفرن عنکم سیئاتکم الله وسره وعده کړې وه چې زه به د تاسې ګناهونه لرې کوم ولا ادخلنکم جنات زه به تاسې داخلوم جنت ته تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلویه الانهار ویالې خو فمن کفر بعد ذلک منکم که څوک هم کافر شو د تاسې نه پس له دې نه چې وعده یې وکړه د الله سره فقد ضل سواء السبیل دغه سړي ورکه کړه لیار برابره خو لیکن دغه بدبختانو وفا ونه کړه دوی وعدې ماتې کړې خدای پاک په دوی لعنت وکړه زړونه یې ورسخت کړه د خدای ډار یې د زړه نه ووت حتی دغه بدبختو یهودیانو دغه حد شروع کړو چې په تورات کې لاسویینه شروع کړه د نبی علیه السلام صفات مبارکه یې بدل کړه خلک یې په شکوکو په شبهاتو کې واقع کړه یو صفت په د نبی علیه السلام یې په خپل حال پرېښی دوه درې به بدل کړي وو چې چا په پوښتنه وکړه دوی چې تورات کې خو چې کومې علامې ذکر دي هغه خو ټولې په ده کې نشته که یوه شته پکې خو بله بیا نشته پکې دوه شته پکې دوه یا درې بیا نشته پکې فبما نقضهم ميثاقهم په سبب د ماتولو د دوی هغه کلکې وعدې خپلې لره لعناهم ما لعنت وکړو په دوی باندې د خپل رحمت نه مې لرې کړه وجعلنا قلوبهم قاسیة ومګرځول زړونه د دوی سخت چې پند نه اخلي نصیحت نه اخلي نبي علیه الصلاة والسلام یې په زور زور ډېر مه خاندئ دا د انسان زړه سختوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د دنیا په کاروبار کې ډېر مه ګرم کیږئ دا د انسان زړه سختوي او قاسی القلب بعید من الله ده چې چا زړه چې سخت وي د خدای نه لرې ده د الله د رحمت لایق نه ګرځي ځکه ملا ورته غږېږي د زړه ته خبر نه لویږي چې نبي معجزه یې نه منله نبي بیان نه و زړونه سخت و علما بیان کوي مشایخ بیان کوي خو عمل د نن سبا خلکو ته چې موږ وګورو دا خو هغه د په سترګو وي نو پخواني حال که نه ده معلوم لکه په دین خدای نه خسته چې هسې پسخند وي اوري خو زړه ته نه لویږي چې اثر پیدا شي اثر خو چې پیدا شي دستي د خپلو تېرو جرمونو نه تائب شي د آینده دپاره بیا نیک عمله شي یحرفون الکلمه عن مواضعه دوی اړې کلمې د خدای پاک په هغه تورات کې چې خاص کر بیا د نبي علیه السلام صفات دي هغه بدلوي ونسوا حظا مما ذکروا به او دوی ویره کړې ده لویه برخه د هغه نعمتو د خدای نه چې هغه علم یې ورکړی و چې دوی ته نصیحت په ورکړی شوی و حظ مما ذکروا به خو الله تعالی وی دغه یهود بدبختان یو نه ده دوه نه ده چې د دې تاریخ ګوري همیش به د دې په خیانتو خبرېږي چې د پلانکي نبي سره دا خیانت کړی د پلانکي سره دا کړی د پلانکي سره دا کړی ولا تزال تطلع على خائنة منهم همیشه به ته خبرېږي په خیانت د دوی باندې الا قلیلا منهم مګر هم کم د دوی چې سم دي لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د ده ملګري فاعف عنهم نو ته عفو کوه دوی ته واصبح مخ ته وګرځوه اوس کار مه په لره ان الله يحب المحسنین خدای پاک خوښوي محسنین ومن الذين دا خو یهود ومن الذين قالوا ان النصارى او ځینې د هغه خلکو نه چې دوی وایي چې موږ نصارا یو اخذنا میثاقهم د دوی نه مو هم کلکه وعده اخیستې وه د دین په اتباع باندې خو فنسو حظا مما ذکروا به دغه هم ایره کړه غټه برخه د هغه دین نه چې دوی ته پند په ورکړی شوی و هم یغه ویره کړه ویرېدل دا منه چې عمل نه پکې خدای په ګوره نعمت چې ذکر کې به اذکر یاد کوي یاد دا منه شکر ادا کوي چې شکر نه که ادا نو نعمت ویر شو الله یهودم بدبخت او زړونه ورسخت کړه نصارام خدای پاک په خپل مابین کې یو د بل سره مخالف کړه فاغرینا بینهم العداوه موږ مقرر کو د دې په مابین کې وامه چې د دې په مابین کې دښمنی والبغضاء بغض کینه الى یوم القیامه تر ورځې قیامت که څوک وي چې خو هغه د اوس یهود نصارا کله په ګډه د مسلمانانو سره جګیږي یو ځای کې راځي ظاهر به یو وي خو زړونه ډېر سره لري په زړو کې په خپل منځ کې د دوی یو د بل سخت بد سره یې شي هېڅ اعتماد یو په بل باندې نه لري وسوف ینبئهم الله زر ده چې خبر به ورکړي دوی ته الله تعالی بما کانوا یصنعون په هغه څه چې دوی کوم کارونه کوي یا اهل الکتاب ای اهل کتابو قد جاءکم رسولنا
په تحقیق سره درغلی د تاسې ته رسول د موږ چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده یبین لکم بیانې تاسې ته کثیرا مما کنتم تخفون ډیر هغه احکام چې تاسې پټول من الکتاب د کتاب نه خو ویعفو عن کثیر د ډیره نه بیا معافي کوي. د تورات احکام دوه قسمه، یو احکام دي یو بیانات اخبارات د نبی علیه السلام په شان کې د خدای په حکمو کې چې دوی تغییر راوستلی و هغه رسول الله بیرته خلکو ته ښکاره کړه چې دا دروغ دي. لکه موږ تاسې د زنا په باب کې چې مخکې خبرې وکړه چې دوی به صرف مخ ورتور کو په خره سپور کو ذاتې به په دغه خلاصول. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام د یهودو یو عالم راوغوښت، بیا یې داسې قسم ور واچوه تا دې په یغه خدای قسم چې تورات په موسی علیه السلام نازل کړی وایي هر عقیدې ولاته چې د خپلې عقیدې قسم ور واچي بیا لږ څه ډارېږي سم حقیقت کوي او هغه خدای دې د تا قسم چې په تاسې بن اسرائیلو منو نه سلوا نازل کړي دریاب نه یې پورې ایستلې رښتیا ووایه چې د زنا حکم چې څوک د واده چښتن په تورات کې چی و د ذاتي ویلې که دا قسم دې نه وای راچولی بیا ما دا حال نه درته ویلی خو داسې سخت قسم دی چې واچو د موږ هم حکم دا و چې رجم کوې به یې په تیږو به یې ولې سنګساروې به یې خو خبره دا وه چې زورواکي به چې زنا وکړه د چا زور نه په رسېدو هغه به خلاص شو، چې غریب به زنا وکړه هغه به سنګسارېدو. په دین کې فرق شو، په زورورو نه چلېدو ناپیس کېدو، په غریبانو ناپیس کېدو. نو غریبانو ذاتي شکایتونه شروع کړه چې دا څنګه ده چې خدمتونه موږ کوو هر څه موږ کوو د موږ نه چې دغه جرم وشي موږ وژنئ او د تاسې نه تاسې د زمنو نه چې وشي نه یې وژنئ. بیا نو دی بدبخته په خپله راټول شوه، په خپله خو سختۍ یو فیصله وکړه چې ښه نو داسې به وکړو چې نه د غریب لحاظ وي نه د ماړه په دا مابین کې به یو حکم وکړو ټولو خلکو به چې چا هم زنا وکړه که غریب یې که موړ یې د واده چښتنو مخې ورتور که په خره په شا باندې نو سپور که او په کلي کلي ګرځوه په چپلا خو یې وایه چې دغه زنا کړې ده بس دغه فیصله موږ د دغ د وجې نه وکړه چې په مړو زور نه رسېدو. غریبانو اخر مظاهرې شروع کړې شکایتونه چې دا څنګه دین ده په غریب شته او په ماړه نشته. داسې احکام رسول الله ښکاره کړه دا چې نبي علیه السلام په شان کې بار بار بیادبي کولې په هغو یې کار نه درلود. ویعفو عن کثیر قد جاءکم من الله په تحقیق سره راغلی د تاسې ته د الله د لورې نه نور درغلی و کتاب مبین کتاب ښکاره. مخکې مې درته ویلي هلته قرآن عظیم شان ته نور ویلې دلته یې نور ویلې بیا وروسته یې کتاب په عطف کړو د دغه نور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی د تاسې ته درغلی د تاسې ته نور د الله د طرف نه ځکه حق و باطل بیانونکی ده او کتاب مبین ده یهدي هدایت کوي به په ده سره الله خدای پاک من اتبع رضوانه هغه چا چې متابعت رضا د الله کړی یغو ته هدایت یې څه شي کوي سبل السلام د لارې او د سلامتیا. څوک مخکې اول کې موږ تاسو له هدى للمتقین قرآن خو ټولې دنیا ته نازل ده خو ګټه متقي ته راخلي چې څوک د خدای رضا غواړي الله بیا په دغه قرآن هغه ته هدایت کوي د داسې لارو چې د خدای دیدار ته یې رسي جنت ته یې رسي د الله رضا ته یې رسي. ويخرجهم باسي من الظلمات دي تیارونه د جهل الى النور رڼا د علم ته باذن خپل سره ويهديهم الى صراط مستقيم هدایت کوي دی ته ښوونه کوي دی ته د هغه لارې برابر چې سیده لاړ شي جنت ته چې عقیده د توحید ده. نصاراو مخکې د دریوالي بیان ذکر شوی و چې داسې مه وایه چې خدایان درې دي یو خدای بولئ هغه هم کافران دي چې خدای درې بولي دغه هم بیا بله ډله ده د یعقوبیان نستوریا او ملکایان درې ډلې وې پکې دا هم بیا کافران دي چې وایي چې خدای صرف دا عیسی علیه السلام بل خدای شته نه چې درې بولي هم کافران دي چې بنده ته نسبت خدایي کوي عیسی علیه السلام هم کافران دي. لقد کفر الذین په تحقیق سره کافران شوي دي هغه کسان قالو چې دوی وی ان الله هو المسیح ابن مریم بېشکه الله تعالی دا مسیح چې زوی د بیبي مریم ده دغه ده العیاذ بالله. الله تعالی په یو ښکاره دلیل په پسته لهجه چې هر څوک پوه شي قلت ورته ووایه چې تاسو عیسی علیه السلام خدای بولئ که خدای پاک د دوی د مرګ اراده وکړي عیسی علیه السلام مړ کړي څوک به خلاص کړي د ده مور مړه کړي څوک به خلاص کړي دا په مخ د مځکې چې څومره انسانان دي چې مړه کړي څوک به خلاص کړي چې بل قادر نشته چې د الله مخه ونیسي خو بل خدای نشته بل خدای نشته که عیسی ده که موسی ده که محمد مصطفی ده صلی الله علیه وسلم څومره انبیا چې دي ټول د الله بندگان دي خدای مقام دی یو هم نشته. قل
ولقد کفر الذین په تحقیق سره کافران شوي دي هغه کسان قالو چې دوی وی ان الله بېشکه الله هو المسیح ابن مریم دا مسیح چې زوی د بیبي مریم ده دغه د بل خدای نشته العیاذ بالله قلت ورته ویې دغه نصرانه ته فمن یملک من الله شیئا څوک به مالک شي د منع د الله تعالی د لوري نه ان اراد ان یهلک المسیح که الله اراده وکړه چې مړ کړي حضرت عیسی ابن مریم چې زوی د بیبي مریم ده و امه مور یې مړه کړي ومن فی الارض جمیع او ټول هغه مخلوق چې په مځکه کې د ټول مړه کړي داسې څوک شته چې د الله تعالی مخنیوی وکړي ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره پاچاهي د اسمانو د مځکې ده و ما بینهما د ما بین د اسمانو د مځکې ده یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه څه چې اراده یې د پیدا کولو وکړي والله علی کل شیء قدیر خدای پاک په هر شي باندې قادر ده بیا یهود و نصارا او بدبختانو چې مخکې امانی موږ ذکر کړه دوی به ویل چې جنت دې موږ د ځکه موږ خو د خدای پاک زمن یو د خدای پاک دوستان یو دې دا معنا نه ده چې دوی دا معنا اریو د خدای زوی ځان زوی باله دا معنا موږ د خدای د زمانو زمانی العیاذ بالله عزیر علیه السلام د خدای زوی ده نصارا به ویل عیسی علیه السلام د خدای زوی ده موږ بیا دیغو اولاده یو هغه په خدای ګران دي نو موږ هم ګران یو الله بیا یو عجب دلیل وی ښه که تاسې د خدای زمن وای د خدای دوستان وای سړی خپل دوست خپل زوی ته عذاب ورکوي او تاسې تاریخ وګورئ د یهودو نصاراو خدای پاک په دنیا کې څنګه عذابونه ورکړي خنزیران تر جوړ کړي بیزوګیان تر جوړ کړي نور عذابونه یې پراوستلي خو دغه خپل واضح دلیل دی چې د خدای سره قرب دلیل نه لري تعلق نه لري وقالت اليهود والنصارى ویل یهودان و نصاراو نحن ابناء الله چې موږ زامن دي الله یعنی داسې ورنږدې لکه زمن و احباؤه دوستان دي الله قلت ورته دا کتابیانو ته چې که رښتیا تاسې د خدای زمن و دوستان وای فلما یعذبکم بذنوبکم بیا ولې تاسو ته عذاب درکوي په سبب د ګناهونو د تاسې بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو یو انسان یې بني آدم یې د هغه مخلوقاتو نه چې الله تعالی پیدا کړي دي یغفر لمن یشاء الله مغفرت کوي هغه چاته چې ورته خوښی شي د مغفرت و یعذب من یشاء عذاب ورکوي هغه چاته چې خوښی شي د عذاب ورکولو خدا د مسلمان په باب کې دواړه لارې دي ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره پاچاهي د اسمانو د مځکې ده و ما بینهما د ما بین د اسمانو د مځکې ده و الیه المصیر خاص الله ته ورتګ ده د اسمانونو مځکې ډېر وایي ځکه ذکر کېږي چې خو موږ پورته اسمان وي نو لاندې مځکې د اسمان نه پورته خو موږ نظر نه ځي د دغه مخ د مځکې نه لاندې نظر نه ځي کني داسې نه چې د مځکې د اسمان مالک الله ده د اسمانونو پورته چې څه دي د هغو مالک بیا بل ده یا د دغه مځکې نه اسمان ده که مځکه ده که پورته عرش ده که پورته تر عرش خبرې دي لاندې تحت سرا ده ټول د الله مخلوق و مملوک دي بیا الله یهودو ته د وخت نصاراو ته خپل انعام وریادي د نبی علیه السلام پیغمبري د ډېر حاجت په وخت کې وه خو د خدای نعمت یې وبولئ چې نبي نه وي سړی حلال و حرام نه پېژني چې نبي نه وي سړی هغه عمل چې په کوم الله راضي کېږي په خپل عقل یې نشي معلومولی چې نبي نه وي هغه اعمال چې الله په ناراضه کېږي هغه نشي معلومولی اوس نو نبي ته داسې ضرورت وي تر بارانه ډېر ضرورت وي د وچکالۍ په وخت کې 600 کاله تقریبا د حضرت عیسی علیه السلام تیر شو چې نبي نه و راغلی دومره وحشت و جهل و چې خلکو خپل اولادونه ژوندي په خاوره خښول په یوه ښځه به لاس و څو کسان سره شریکان شوه د داسې وحشت په وخت کې خو د نبي رسول لیږلو ته ډېر ضرورت و ښه په داسې وخت کې الله رحم وکړه نبي یې راولېږو تاسې اوس منکر کېږئ نه منئ یا اهل الکتاب ای اهل کتابو قد جاءکم رسولنا په تحقیق سره درغلی د تاسې ته رسول د موږه یبین لکم چې تاسو ته بیانوي شرعي احکام علی فترة من الرسول په وخت د انقطاع د رسولانو کې چې دا کار معطل و وحی نه و ډېر وخت وتلی و تاسې ته نبی علیه السلام د ټولې دنیا پیغمبر ده یهودو ته هم خطاب ده تاسې ته مې درلېږلی نصاراو ته هم خطاب ده تاسې ته مې درلېږلی د ټول مخلوق دپاره پیغمبر ده بیا چې په قیامت کې دا عذر ونه کوي ان تقولو چې ونه وایي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې موږ ته خو نه و داسې څوک راغلی چې یا د جنت زیری راکړی وی یا د جهنم نه ډار کړی وی اوس نو درغلی ده فقد جاءکم بشیر و نذیر په تحقیق سره درغلی ده تاسې ته راغلی ده تاسې ته زیری کوونکی مؤمنینو ته په جنت ویره ورکوونکی کفارو ته په جهنم والله علی کل شیء قدیر خدای پاک په هر چیز چې اراده ورته وکړي هغه باندې قادر ده د پیدا کولو قدرت لري
وإذ قال موسی د بني اسرائیلو نه مخکې اعلی قبطیانو عمالقه و غلامان جوړ کړي وو، ملکیت شخصي نه و، خادمان و غلامان نه درلود، عزت دنیوي ختم و. الله تعالی د موسی علیه نبینا علیه السلام نه بعد چې د فرعونیانو نه خلاص کړه، هغه یې په رود نیل کې غرق کړه. خدای په دوی عظیم انعامات دنیوي هم وکړه. په یوه غټو نعمتو کې ورته ذکر کوي چې په تاسې کې انبیا پیدا کړه. دا ګورې هر چیز نه لوی د فخر ځای دا ده چې په یو قوم کې په یو کور کې عالم پیدا شي. نبي خو څه کوي؟ په تاسې کې وایي ډېر انبیا په بني اسرائیلو کې خدای پاک رالیږلي. دوه مې تاسې پاچایان کړی. دغه به مخکې وخت پاچا ویله کېدو چې چا به غلام درلود، آس به درلود، یو ګور ګزاره به برابره وه. مخکې استقلال و، مالونه مو نه درلود، غلامان، دغه هم خدای درکړه. نو تاسو خو د خدای شکر ادا کوئ. وإذ قال موسی، یاد که هغه وخت چې ویلې موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته، یا قومي ای د ما قومه اذکروا، یاد کړئ نعمت الله علیکم، نعمت خدای پاک په تاسې باندې، اذ جعل فیکم انبیاء، کله چې الله راولېږل مقرر یې کړه په تاسې کې رسولان انبیا، وجعلکم ملوکا، او ویې ګرځولی تاسې پاچایان، واتاکم، او درې کړه تاسې ته ما لم یؤتي احدا، هغه څه چې نو ورکړی شوي یو چاته من العالمین د مخلوقاتو د هغه زمانې ته. ګورې اسمان نه پاخه بټیرانو مرغان درته راتله، من در باندې نازلېده سلوا، او په میدان تیغ کې شپه به راغله، برقونه راډونه به پیدا شوه، رڼا به وه، ورځ به راغله نه خیمه وه نه کوټه وه، ورېځ به راغله د لمر نه به محفوظ کړه. دومره انعامات چې رب کریم په دې کړي دي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای د ما قومه ننوځئ تاسې دغه پاکې مځکې د بیت المقدس ته، یا شام ته، یا ایلیا ته، یا اریحا ته، التي هغه مځکه کتب الله لکم چې الله مقرره کړې ده د تاسې دپاره په لوح محفوظ کې، خو په شرط ایمان. که ایمان راوړئ بیا د الله در سره وعده ده چې هغه ځای به تاسې ته درکوي. ولا ترتدوا على ادبارکم، مگر ځئ بیرته په شاو باندې فتنقلبوا خاسرین، وبه ګرځئ تاسې تاواني. یا یې د جهاد حکم ورته وکړو، ننوځئ دا ښار ته په جهاد باندې، بیا الله در سره لیکلی دي مقرر یې ده درته چې که تاسې جهاد وکړو دا کفار مو پسې واخیسته، دا مځکه به بیا د تاسې وي. دی چې هغه مخکې ما ویله چې څه نمایندګانې ورلېږلي وو، د هغوی غټ غټ وجودونه ولیده چې راغله د زړه ایستلو خبرې یې شروع کړې. هغه ډېر زورور خلک دي، د هغو کله د موږ وس رسېږي خلک یې ټول ورخطا کړه. یو دوه نفره چې د قوي ایمان والا و، هغه ورته ویل که غټ غټ دي زړونه یې کمزوري دي، موږ چې ورشو خدای پاک موږ ته غلبه راکوي، خو دوی نه منل. الله یې اوس هغه حال ذکر کوي. قالو، دوی ویلې یا موسی، ای موسی علیه السلام، ان فیها قوم جبارین، په دغه بیت المقدس کې خو یو قوم ده ډېر زورور. ته راته وایې دغه ته ننوځئ، موږ څنګه لاړ شو؟ و انا لن ندخلها، موږ تر څو نه ورننوځو حتی یخرجوا منها، تر څو پورې چې دوی ووځي د دغه ښار نه. فان یخرجوا منها، که دوی ووته بیا په انا داخلون، بیا یې موږ ته پرېږده. تاسې کفار پسې واخلئ، بیا وطن ذات یې موږ ته پرېږده، لاسو پښې راته وتړئ، نور یې علالیدن موږ ته پرېږدئ، که نه دوی ووته بیا یې موږ ته پرېږدئ. قال رجلان من الذین یخافون، وویلې دوه سړیو د هغه نمایندګانو نه چې د الله نه ډارېده، انعم الله علیهم، چې خدای پاک په دوی نعمت کړی و. هغه ویل ما ډارېږئ، ادخلوا علیهم البابه، ورننوځئ تاسې په دروازه د دغه ښار باندې، فاذا دخلتموه، چې کله مو ور داخل شئ، فانکم غالبون، تاسې غالبې به یې. خو توکل په الله وکئ، وعلى الله فتوکلوا، خاص په الله توکل وکئ، ان کنتم مؤمنین، که یې مؤمنین. الله تعالی د متوکلینو اعتماد وعده اخیستې ده چې خدای پاک د متوکلینو ملګری ده. دی بیا انکار وکړه چې تر څو پورې دی دلته موجود یې، موږ به همیش ورنه شو. لاړ شه ته او د تا رب وجنګېږئ تاسې، موږ دلته ناست یو. بېغیرتي ته وایي وګوره، تر اوسه یې څه دعوا وه، نحن ابناء الله، موږ د خدای زامن یو. اوس بیا ته لاړ شه خدای دې وجنګېږي، پلار دې جنګېږي، خو زویه سختي ته به ما نه ورکوې. تاسې لاړ شئ ته خدای وجنګېږئ، موږ نه ځو. وایي دومره بې غیرته خلک وو. هلته یې څه دعوا کړه، اوس بیا څه ویي؟ قالو یا موسی، دوی وی ای موسی علیه السلام، انا لن ندخلها ابدا، موږ به همیش نه ننوځو دغه ښار ته، ما دامو فیها، چې تر څو دوی په دغه ښار کې وي،
فاذهب لاشه انت تو وربک رب دتا فقاتل وجنګيږي ان ها هنا قاعدون موږ دلته ناست. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د بدر مقام ته نږدې شو د قافلې په نیت و، خو خبره خو د قافلې نه لښکر ته واوښته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه مبارکه ته مخ ور واړو، تاسې ما ته مشوره راکړئ اوس څه وکړو. صدیق اکبر رضی الله عنه ورته جګ شو، ډېره بهترینه خطبه یې د نصرت د خدمت او د پاسداري وکړه. خو نبي علیه السلام بیا ویې ای خلکو تاسې ما ته مشوره راکړئ. بیا حضرت عمر رضی الله عنه ډېره د جهاد جذبهي تقریر خطبه وکړه، خو نبي علیه السلام بیا ویې چې تاسې ما ته مشوره راکړئ. مطلب انصار و، ځکه په بیعت کې اول د دوی نه بیعت دا اخیسته شو چې په مدینه منوره کې دننه به د ما حفاظت کوئ. دا جنگ د مدینې منورې نه د باندې و چې اوس دی څه ویې. درېیمه خطبه حضرت مقداد ویلې، هغه ډېره بهترینه خطبه ویلې، خو په هغه کې دلته داسې الفاظ ویلې، وایي موږ داسې نه یو لکه بني اسرائیل چې لاړ شه ته خدای دې جنګېږئ. نه، موږ به د تا مخ ته هم جنګېږو، شاته به هم جنګېږو، ښي اړخ ته به هم جنګېږو، چپ اړخ ته به هم جنګېږو. وایي د نبي علیه السلام دا مخ مبارک د خوشحالۍ نه وځلېده. حضرت عبدالله ابن مسعود یې حضرت مقداد داسې خبره وکړه که ما په خوله دغه خبر شوی وای چې ټوله دنیا چا ما ته راکولی دومره به نه په خوشحاله شوی لکه په دې خبر. ولې په ده خبر رسول الله خوشحاله شو. خو درې سره مهاجرین وو، بار بار به ده بیا کړه. حضرت سعد پوه شو چې دا موږ ښیې. وایي موږ ښیې، هغه د موږ په نمایندګي خبره کوي خو مهاجر دي، ته موږ ښیې. نبي علیه السلام ورته ویلي او ده نو بیا داسې د قهرمانۍ خطبه وویله چې د حضرت مقداد نه یم خبر ورغه کړه. موږ د تا سره عهد کړی چې دریاب ته مه اچوې دریاب ته به لویږو، چې اور ته مه اچوې اور ته به لویږو، د چا سره مه چې جنګوې جنګېږو به، د چا سره چې جوړه کې جوړه به کوو، مخ ته به دیم جنګېږو شاته به دیم جنګېږو، ښي لور ته چپ لور ته. موږ مال مم تا ته در وخت کړی دی، موږ د مال نه چې څومره غواړې هم در وایخله، ځان مم تا ته سپارلی، مال مم تا ته سپارلی، هر څه مه بیا تا ته سپارلی. نو بیا نبي علیه السلام خوشحاله شو، ورته ویل ځئ د الله په نوم نه خدای پاک دې موږ نصرت کوي. دا چې دوی بدبختانو موسی علیه السلام ته جواب ورکړو، حضرت موسی علیه السلام قال رب، ویل موسی ای رب ما انی لا املک الا نفسي و اخي، زه خو نه یم مالک، اختیار نه لرم مګر د ځان او د ورور. موږ دوه خو به لاړ شو جهاد ته، او دا نور بدبختان خو هغه د وی چې موږ نه ځو. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ته جدایي راولې په مابین د موږ او د دغه نافرمانه قوم کې. رب کریم ورته ما خو د بیت المقدس غوښت یا شام غوښت، دوی دپاره مې ویلې ور دې شي زه ور نصرت کوم. چې دوی بې ادبي وکړه 40 کاله په دې حرام ده چې هغه مځکه زه ورکړم. وایي سهار به کډې بار کړې تله به د دا ښار په لوري باندې تر لماخوستنه به مزلې وکړې. بیا به ویلې چې اوس به ذاتي شپه راغله تیاره شوه ویده به شو، سهار به بیا دا پاتې مزل وکړو. چې سهار به راجګ شو بیرته به په زاړه ځای کې پراته وو. هغه قدر مطلق ذات ته تاسې اوس وګورئ، سهار نه تر بیګا به مزل وکړو د دغه مځکې نه مثلا لوګر ته ځان ورسوه چې شپې به ویده وو په ځان به خبر هم نه وو، الله به بیرته راوړي و دلته به بیا په دغه ځای کې پراته وو. 40 کاله په دغه تکلیف په تېر شوه. حتی وایي نوي هلکان چې پکې پیدا شوه، ګوره 40 کاله خو ډېر لوی عمر ده، زاړه د دوی اکثره مړه شوه. دا نوي ځوانان چې را پیدا شو، موسی علیه السلام هم په دغه میدان تیح کې مړ شو، هارون علیه السلام هم په دغه میدان تیح کې مړ شو. بیا د دغه نه بعد چې بیا وروسته بل پیغمبر راغی حضرت شمعون علیه السلام، دا ځوانانو په نصرت باندې بیا د هغه په نبي حکم باندې عمل وکړو، ننوته خدای نصرت ورکړو، هغه ځای بیا وروسته وینو. قال الله تعالی ورته ویلې فانها محرمه علیهم 40 سنه، دغه مقدس مځکه حرامه ده په دوی باندې، حرامه کړی شوې ده په دوی باندې 40 کاله. یتیهون فی الارض، دوی به ګرځي سرګردان په دغه مځکه کې. فلا تأس علی القوم الفاسقین، ته مه خفه کېږي بیا په قوم د دغه فاسقینو دغه بدبختانو چې هر څومره دوی ځورېږي دلته بیا به نو دواري ماته شفاعت نه کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. خدای نعمت تعالی موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي. الله ټول طاعات عبادات بندگی دا ترجمه هر څه مو په خپل دربار کې قبول وګرځي. ټولو کړو ګناهونو مو مغفرت نصیب وګرځي. آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځي. الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي د موږ نه دعا غواړي اخلاص کی محبت کی خدمت کی معاونت کی الله دې ټولو په شر دروز حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي د آفات او بلیات او مشکلاتو نه حفاظت نصیب کړي د دنیا او د آخرت سعادت زندگی دې موږ سره نصیب وګرځي. موږ پاتې عمر چې څومره زندگی د خدای پاک ایت د رضا سره موافق زندگی مناسب کړي الله دې تا د دین د خدمت کولو توفیق مو په کامل اخلاص د صحت او عافیت په لباس کې تر مرګ پورې نصیب وګرځي. د هر قسم آفات او بلیات او ضررونو مته حفاظت نصیب وګرځي. خدای دې ټولو مدارس او حفاظت وکړي د ټولو خانقاو حفاظت وکړي د ټولو مجاهدینو د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. خدای پاک دې موږ ملت باندې رحم وکړي. خدای موږ ښځې او نرکن کې غټ دین ته تابع وګرځي. اعتاد د عظیم نعمت چې د دین مقدس دی اسلام د خدای پاک د دغه د شکرانې توفیق راته نصیب وګرځي. خدای دغه دین د اسلام موږ ته د نعمت په حیثیت راو پیژنې د موږ په زړه کې قدر پیدا کړي تعظیم او احترام پیدا کړي. خدای ته عمل راته په اسانه وګرځي. دا نفرتونه چې موږ په زړه کې د ګناه او د وجه نه خدای پاک دا نفرتونه ختم کړي د محبت زندگی مې د ایمان او د اسلام سره نصیب وګرځي. خدای پاک څومره مسلمانان چې موږ ته امید د دعا ولري دلته چې څومره خلک راځي ټول ته خپل رضا نصیب کړي د ټولو په شر دروز حاجتونه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.